د نازیان ولسوالي او د ناکامورا پروژې یا نظریې د عملي کېدو په حال کې دي. دا یو ویله د نازیانو د منځ خوړ نه راتېره شوې ده چې پکې اوبه دي. دې دپاره دلته یو حوض جوړ شوی دی چې دا د نازیان ولسوالۍ د ولسونو یا د نورو خلکو دپاره د عامو خلکو دپاره ممکن د لامبا ځای یو تفریح ځای دی او شاید چې دلته به خلک د لامبا دپاره راځي او ډېر په های سویه باندې جوړ شوی. راځئ داسې چکر ووهو ځمکو د خړوبولو دپاره هم یو حوض جوړ شوی دی. دا به موږ ګورو. راځئ دغه ځای کې د اوبو دروازه جوړه شوې ده چې دې نه به اوبه صفا اوبه به دې حوض ته ورکول کېږي. دا حوض به موږ ګورو. صادق یار صاحب راځه په قرار. دا غسې چې ونه غورځېږي خالي. دا ډېر ډوب دی تقریبا چې 100 متره دی. دلته به اوبه ورځېږي یا غځې نه وه مطلب سړی خطی شي. هلته اندرپیګانې هم جوړې کړي دي. داسې دلته یو بل حوض جوړ شوی دی. صادق یار وایي چې دا سټرنګان د دې دپاره دي چې ماشومان دلته راشي او بیا به موټر په چلوي. خو دا دروازې دي دوه. دا دروازې د دې دپاره دي چې مطلب په هغه غټ حوض باندې اوبه د دې ځای نه بندې کړي او دا خلاصې کړه. اضافه اوبه به په دې باندې بیا وځي او همداسې به بیا نور رغزې او بوټي په خړوبه کېږي. ماشومان هم راغلي دي د لیدو دپاره. راځئ ځو چې هغه غټ حوض وګورو. سر له اوسه دلته خلک راځي باقاعده او دا حوض ګوري. دا یو نوی کار دی او دا یو لومړنۍ هڅه ده په شینوارو کې چې د ځمکو یا د ډاګونو د دښتو د خړوبولو لپاره ترسره کېږي. تقریبا 9 متره ډوبوالی لري او خواوشا 15 جریبه دی. البته 15 جریبه دا پراخوالی لري. نو چې دا په پراخه پیمانه باندې اوبه دلته ذخیره کوي او د دې سیمې چې کومې د عامو خلکو په اصطلاح او د هغوی پر خبره دلته موسمي اوبه د رود اوبه چې ورته وایي په سرلنۍ تقریبا 3 میاشتې یعنې یو موسم د پسرلي نه شروع تر مني پورې بیا په دې خوړ کې دا اوبه اضافه روانې وي چې د ذخیره دپاره دا لومړنۍ هڅه. د وطن د آبادۍ او ښېرازۍ بیا رغونې او پرمختګ خبرونه دې ډېر شي او دغسې حیاتي پروژې دي د افغانستان په هر ګوټه او هره نقطه کې خدای وکړه چې شروع شي. د بیا حاضرېدو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.